یقینا امنا چې غوړې د دې د پوره یوه قرباني ورکوي پښتون قوم 80,000 نه بوند شهیدون شوي دي خو په داسې لاره کې شهید شول چې هغې وې هسې وې په زور ته په خپل چار پسې روان وي په خپل چار پسې روان وي پر یاد شوې دمکه وشوه شهید وشو څوک بازور ته چاوک ته راوتلي وي پلیان شو فایرینګ پې کېده شهید وشو زخمی وشو خو د باني د تېرې ورځې شهید و زخمیون دا هسې زخمیون شهیدون نه وي دا د مزاحمت شهیدون وي دا په کور نه وي ورته نوز دا په خپل امن پسې راوتلي وي دا په خپله خوره باندې ننګ غیرت ته راوتلي وي دا د ننګ شهیدونو زخمیون دي یقینا میری په غم غمجن وي خو په کردار یې فخر کوي چې دی د خپلې خاورې د خپل ملت زه د باني ولس ته یو خبره کوم د باني مشرونو ته یو خبره کوم چې ټیک شوه سختي دې تېره کړله مانه چې تکلیف دې تېر که خو باني دی د باني سیمه دی د باني ولسینه دی په تاریخ شه د یوه ستوري غوندې وځلول نن ځلېدلې دي نن که انټرنیشنل میډیا دو په باني غږېږي نن که نیشنل میډیا دو منافقه او دجاله میډیا هغه کوریج نه دی کوه خو البته دغه عام ولسینه چې څومره ښه دي که نږدې نور قومونه دي که پښتون دي دا ټول د باني په غیرت غږېږي زه دغه پیغام ته راغلی یم چې د باني ولسه یقینا نه ده اعلان کړی خو چې اعلان دې وکړه بیا دې په دنیا کې ثابته ښه کړله بیا دې په دنیا کې ثابت کړه زه د دغه خاورې باندې بادامنۍ راویستونکي خلق ته یو څو خبرې کوم دا چې هر سړی غلی نه شي نو بیا زه سره غږېږم دا څوک چې خلق ته یې چې خاموش شي دا خپل خاموش شي نو محترمې په دا خوره بادامنۍ ویلې جوړېدو نن په دا پسې میر درېمي نن دغه پښتنه کې چې د بادامنۍ اصل وجه څه دو د بادامنۍ اصل وجه زموږ قوم نه دی د مو د باني قوم د مو د باني خلکې د رړیو چاته شرمنګینه نه دي ورکړي د مو د باني خلکې دوکاندارونه عام ولسینه دغه ډالر نه دي واخیستي په بادامنۍ باندې که دا کړي دي زه یې نه بیانوم مولوي صاحب د کرنل امام خپل انټرویو دي چې موږ شرمنګینه ورکړي دي د فوج په خوله مې ورکړي دي دا مهمه خبرې محترم ولسه د جنرال حمید ګل نه وخلا د جنرال مشرف پره دغه ټول خپل انټرویو موجوده دي دغه په کتابونه کې دغه ذکر موجود دی چې په دا خوره باندې چې څومره هم مسلح تنظیمونه دي دغه ته اصلي میز ورکړي دي دغه ته ټریننګ میز ورکړي دي دا پالیسي میله جوړه کړې ده او د امریکې په خلم دغه ته اپریشنونه کړي دي دوی سړي خرڅ کړي دي د مشرف په کتابه کې ان دی لاین نه فایر چې دای خپل کی چې مو دمره پښتون په دمره ډالر ژوندۍ خرڅ کړي دي محترمه دغه دهشتګردۍ لامل پښتون قوم نه دی د پښتون قوم هیڅوک دغه دهشتګردۍ سبب نه دی دا دهشتګردي د یوې پالیسۍ لاندې راغلیدو دا څرنګه کېدلی شي چې ډي خان د خیبر پښتونخوا یو ښار دی بکر د پنجاب یو ښار دی او دا دواړه په ډېره لږ فاصله د یوه بل سره دي
یعنې په مان صحیح سل میتره پول دی لږ کښېنئ مخکې ملګري کښېنئ یار کښېنئ ملګري کښېنئ بل کښېنئ په ارام ورو کښېنئ پلیز یار زول درته که دا مخامخ ملګري کښېنئ د باندې ولسه زه نن توس ګواه جوړه هو یار داسې څنګه کېږي خبره ده د باندې ولسه یار د اسکین سره نږدې خلک د باندې ولسه آیا دا ممکنه ده چې د بکر چې د پنجاب یو شعر دی اوډی خان چې د پښتونخوا یو شعر دی په منځ یې سل میتره یو پل دی او دغې سل میتره دلې طرف ته شل کوله کېږي دماکه شته دی خودکش شته دی ټارګېټ کلي شته دی چیک پوسټ شته دی نامعلومه افراد شته دی خو البته په دې سل میتره پل چې هغې خوا ته ووړې نه ټارګېټ کلي شته نه دماکې شته دی نه بدامنیر شته دی آیا دا په غیر منصوبې کېږي آیا دا په غیر منصوبې داسې روان دي چې په د خوله ور ووړې بیا امن دی چې په خوله ور ووړې نه مې مولوي صاحب پرېږدي نه مې امي پرېږدي نه مې د یو سیاسي پارټۍ خلک پرېږدي نه مې د یو قوم قبیلې خلک پرېږدي ټول په ټول ته په یوه طرف شوي دي بیا په دغه پښتون قوم شه و موږ دا قسمونه تعصب نه سره کړي موږ نیتونه نه سره وړي کوي موږ پیغور نه سره ورکوي ته په ایمان سره درته وایم یوه پارټۍ یو ګوند داسې نه دی کوتی چې هغې شهیدونه دي ورکړي هر ګوند بل هر شهیدونه ورکړي دي آیا په دا خوره باندې جمعیت علما اسلام دی شهیدون یې نشته دی ښه ډېر یې دي په دا دهشتګردي کښې ښه ډېر شهیدون یې ورکړي دي د پي ټي آی د ریحان صاحب د نه وخلا تر اسرار ګنډه پور د پوره ښه ډېر شهیدون دي عوامي نیشنل ګوند خو بېخي په سلګینه باندې بلکې په زرګینه ووښتې کیسه شهیدون دي داسې که د پي ټي ایم ملګري واکسېستی داسې که د پښتونخوا میب عثمان کاکړ د پي ټي نیب واکسېستی داسې که نور یعنې مونه وایي نامینه یویر شي د اسلامي دو یا نور ټیم هم ګوند دی په دا خبره نامینه په سټیج باندې دغس لګیا یې غونډې ورپای ویر شي خو یو ګوند داسې نه دی پوتې چې هغې خلک یې شهیدون کړي نه دي آیا د میر دشمن په داسې پار کوي چې ته د کیمې پارټۍ یې نه آچې پاسین د هیویر دی یې هغې دا پارک نه دی کړی چې ته د کیمې علاقې آیا د باني خلک یې نه دی شهیدون کړی په دې یې شهیدون کړي دي د لکي مروت یې شهیدون کړي دي د وزیرستان یې شهیدون کړي دي د کارت یې شهیدون کړي دي تر سوات پره بیا سوات نه واپس تر کویټه پره تا کومه سیمه یې پرې ایښېدو بیا که په قومي نه په قبیلې کې دی د هرې قبیلې خلک یې شهید کړی دی پښتینه قومه دا منصوبه مخصوص د یوې علاقې د پوره نه دو دا مخصوص د یوې قبیلې د پوره نه دو دا مخصوص د یوه ګوند د پوره پارټۍ د پوره نه دو دا د ټول پښتین قوم د پوره دو چې څوک په دا خوره پنډېږي په دا خوره د ډالر یو کاروبار دی چې دا د جي ایچ کیو جرنلونه یې کوي دغه کاروبار دی قایم و دایم سلطن وي محترم ولسه د مو قومه د مو ملته دا تومیش ټول په یوه دوی کېږي ټول په عارض باندې نټورک درپسې باند و خو چې په کوم عارض په باني کښېدله تا په باني فایرینګ شوي و په هغه عارض باندې د پښتین قوم په هره علاقه کښې موږ اعلان ورته کړی و د پي ټي ایم طرف اعلان شوی و په هره علاقه کښې بروبار یې توسې سره پښتونه ټول ووتلي دي داسې نه څوک خیال نه کو اول خو یې باندې ولس خپل دم نه راوتلی و چې دنیا په هر فوج نه ډېر و خو بیا ها هغې نه علاوه ټول پښتین قوم چې کوم حلف په قرآن باندې د باندې مسؤل او قوم مخصلی هغه حلف ته ویل د ټول پښتین قوم دی هغه په قرآن قسم وي ټول ورته کي چې د باني د ولسینې په حق باندې او د ټول پښتین قوم په حق باندې په قرآن شریف قسم کوي قدم ورته
बहादुर पासी मोहतरम उलसा د باندې ډېر غیرتي ولسه نن بیا د فیصله کړې وه دی ته چې ډالر ور ختم شي په مخ دی پښتونه خو راته مخ روړوي بیا یې مخ راړولی و ټول پښتین قوم ورته تیار و ټول پښتین قوم ورته تیار و چې یو کلاک ځواب ورکړي الحمدلله فخر کوي چې ابتدا یې د باني خلک ورته وکړله دا آپریشن خالي د یو کسان راکړه چې آپریشن څرنګه کېږي په 2003-4 سے روغلل چې زه آپریشن کوی اسه چې خلاف یې کې چې څومره مسلح خلک ته ټیپکې وخصي دي دا غونډ زه ورکوم یو آپریشن یې وکړ بل آپریشن یې وکړ څوارلس آپریشن یې په نومه پکې توبلې کېلې وکړل په عربینه ډالر یې پې وخیستل خو ده پاک شي وسلوال نکړل کلیر دهشتګرد یې نکړل ختم د خلک د کورینه ګاډر تیرن یې ختم کړل د خلک د کورینه یې ختم کړ نن یې لکه چې د باني کمبالې ته زړه شوی و نن یې لکه چې د باني ګاډرې ټیرنې ته زړه شوی و دغې ورته وشوله چې خبردار که مخ تر وړوه دا ځواب یې در کړ چې بیا و د په ټول عمر د پښتین قوم د نوم نه هم خوله ترخه شوي ملګري زموږ درنه قومه زموږ عزتمن ولسه میږه د دغه د پوره چې هر ګوند هره پیشه ډاکټر وکیل स्कूल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी د مدرسې تاجر یونین داسې د میډیا مختلف ادبي ټولنې دي داسې سیاسي پارټي دي مختلف مدرسې علما دي قومي مشرون دي د دغه د پوره پی ټي ایم یو اعلان کړی دی خو دا د پی ټي ایم خالي اعلان دی نور به چلاوي غونډ ګاډ دولتي پارټي خلک نو څه اول نه یک جامینو تو ګاډه کیسه دو دا امیر بش نه چلاوي دا ټول په 11 اکتوبر چې څومره مشرتابه دو دا ټول امیر وګوري او په هغه ځای باندې صرف باندې خلک دا ټول پښتون قوم ټول قیادت د کلی د مشر نه وکړه د علاقې د عالم دین نه وکړه د ضلع د وکیلونو صدر د ادیبونو صدر د تاجرونو صدر د مزدورونو صدر د دغه نه وکړه د سټوډنټونو صدرونو نه وکړه د سیاسي پارټیو د سماجي د مشرونو او صدرونو پورې دا د هر ضلع خلک بغاوت نه کوي دا د هر باندې خلک ویني ته یو ولې مینه خو نه پیږي دا د هر پیسې خلک د هر پارټي خلک د هر قبیله خلک دا ټول مشرون ور جمع کوي د ټول پارټي کوم د سلوي زره مشرون جوړیږي بس نور سیدا شاین نشته دی نور په هغه رضیا کوي فیصله کړي چلیاو په دا خوره باندې امن او سر باندې بیا بیا د غیر کی سات اکشن څه چې ملي سره پکې زه د باندې د ولسنا زه د باندې د ملت نه زه په هغه رز باندې میرا پاتې خاطا نوستوي تاسو پاته دوی چې ګلامن شهید پاتې خو په هغه ورځ په پېښور شي زه یو پاتې خاطا نوستو خو په 15 منټه کې ملګری ته مې ویني چې مو ته باندې حال وکړي اخل کوم چې لیدو چې وروتلی دی میر داسې خوشحال وي چې یو طرف ته غم ورته بل طرف ته چې خپل قوم لیده چې د ننګ خوی کسه د غیرت خوی کسه دی چې څرنګه وروتلی دی خو بیا چې کله خبر شوي چې دولته یوه داسې واقعه وشوله چې د ظلم جبر هغه کارتیس چې دغې قوم په جیپ نه راخوستی شوی د دغې قوم د خرڅې نه راخوستی شوی بجټ باندې کوم کارتیز شوي دي چې ظالم جابر تل په هغه باندې د دنیا کافر د دنیا ظالم نه بلکې پښتانه ویشتلي دي یو ورې بیا د باندې خورې خلک په شهیدون کړی او زخمي کړی دی رښتیا زړه به انتها درد کوو
وسه د یوې فاتحې نه ارزېږي خو صرف هغه فاتحه د مو فاتحه نه دو دغه زخمیونه شهیدونه فاتحه د مو خپله فاتحه دو دا د مو خپل ولسونه دي دا د مینه خپله وینه دو خالي یو خواست دی تو سره یو څو میاشتې چې تر څو پره موږ ټول ملت یو جرګه ته سره کېږي په خپل منځ کې د اختلاف خبره په یو بل پسې د پیغورینې خبره یو بل ته داسې غږېدل چې ځینې هم سره توري دي تر هغه پره امید اوس یو بل سره زغمي داسې وي چې د یوه سړي په ذهن کې و یوه سړي په ذهن کې د یوې پارټۍ خلک د برداشت نه وي بل په ذهن کې د بل برداشت نه وي خدای قرآن ته وکړي تر دغه تاریخ پره چې ټول سره برداشت کړي دویم ځای چې دا ټول سره یو شي قدامیز پښتین کوم یو شو یو باندې دم را ډارولی دی چې نوز دي دننه په اوته کوټې کښې ننه په اوته دروازې ننه نوز دي ډوره وتای نه شي دا که ټول پښتین قوم درته رویو شو دا خلک د خبرې اورېدلو کتل ګوړي لږ مکاور کوي محترم ولسه دا که ټول پښتین قوم د ورته یو کو په ایمان درته کړه چې دی بغیر څه لوڅو د اچولي وي دا یو منډه وایي درته پته ده چې مدام را ظلم کړی دی چې یو ور دا خلک رجک شي ولاکه بیا مې پرېږدي نو دی خپل انجام ویني دته د خپل انجام پته دو دته د پښتین قوم د اتحاد پته دو ځکه دی کوشش کوي چې په هره طریقه وي چې د پښتین قوم ډېر مشهور ځای زوم سره خپل کړه خواشولي کړه مراد جوړ کړه په یوه خبره ورته کړه پښتین قوم هغه خلک چې دغې ظالم جابر ملګرتیا کوي دا ټول قوم خواست درته کړي دا په وینې شاخ د بانی ولس خوا درته کړي پرېږده نورې دا پکوړې سموسې پرېږده نور دا بهترینه چوپ لږ صبر وکړئ دا پکښې تر څو پره یعنې د ډېر وخت نه لګیا یې دا د کرنلونو میجرونو په دفتر کښې په ټیټ سر چایونه او پکوړې خورې دا پرېږده او کلکه کیسه ور وکړه چې نه یا نور د تو سره د مو بانی د په وینه سیر کا د مو وزیرستان د په وینه سیر کا د سوات نه تر کوټه پره هر پیسه هر طبقه هر پاټه هر علاقه د په وینه سره کړه زه نور د تو ملګری نه د خپل قوم د خپل وطن د خپل ولس ملګری یو دغه خلک ته خواستای چې پښتین قوم ډېر په نره ډېر په خیراتو ننګرو وتلی دی ملګرتیا دی وشي مو سره الفاظ نشته دی چې دغه مشرونه دغه ځوانونه زه شکریا ادا کړ زه سلام دی ته وکړو خو بیا هم په اخر شي په اختتام نه اول زه څنارې هم وایو په یو ور د مایک دروازه ټول باندې ته په دواړه سره سلام کوه یو چمتو یې خپل وطن وګټي دهشتګردي ظلم جبر ختموي خپل شهیدونو ګټي ډېره مننه کوم